ورور خبردار شه د دین ځان جوړ رښتینی مومن ورور خبردار قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د شرعي پوښتنو ځوابونو ته په همدې هیله چې دا خپرونه تر پایه پورې واورئ. زده کړه د اسلام لو فرض بولا زده کړه د اسلام لو فرض بولا نور کړه د تلا بس فزین ځان جوړ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د رښتیني مومن د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم. ربه شو ستاسو پیغامونه به واورو چې زموږ ورونو د کم ځای نه پیغامونه پریښي او څه پوښتنې لري. نو خالد جانه لومړنی پیغام نشر کړه. السلام علیکم ورحمت الله. محترم مولوي صاحب، زما څنه په دې ډول ده. زموږ په کلي کې یو عام رواج دی چې کله د دوی غوا لنګه شي نو ګیلګۍ نه خرڅوي. دوی وایي چې له تور ملا عثمان خیرات دی، که یې موږ خرڅ کړو نو موږ ته تاوان رارسېږي. چې دا د کلي نوم دی ماخستی وای چې پیژندلی یم، وای چې دا په کم ځای کې دی. ګوره دا ګرانه دا ټول خرافات دي، بدعات دي. دې خبرو پسې مه ګرځئ، نه د ملا عثمان دی او نه د ملا غني دي. کولی شي چې هغه خرڅ کوي، کولی شي چې هغه حلال کوي، نه به ملا عثمان درته څه ضرر در ورسوي، نه بل ملا. هېڅ ستونزه په دې کې نشته دی. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. زما نوم ملالۍ سرتۍ ده. د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام سوزم. ملا صاحب زما پوښتنه دا ده چې هغه ځینې خلک دي چې ځانه دي د مور پاپه کار نه کوي، د اور ځوانان هم دي مثل سنسلجي کوي، بېلنګي کوي. آیا دې خلک د غوښې کوم عذابونه تازه شوي دي؟ بیا معلومات راکړئ. بل پوښتنه مې دا ده چې دا لیوه ځوانان نه څه کولی شي په لاره راولي. دوی چې سخته بېلنګي کوي او د کار کسب نه وي، او که موږ دې سره مرسته وکړو او د دوی څخه دوی ته شروع کړو ښه کار ده، آیا دا ښه کار دی؟ او که دوی هېڅ نه ستا کېږي په دې کې تاسو ګناه خبره. په دې دویمې خبرې دې ولاکه پوه شویم. نو چې کله کمپیوټر نه ما پیغام راخسته ډېر متوجه شوم ورته. حتی هیډفون مې واخیسته، په خپل غوږ کې مې کېښود، تورې کله چې د لاسپیکر نه ناورم، خو بیا هم پې پوه نه شوم. هیله کوم چې کله پیغام پرېږدئ ډېر په واضحه الفاظو باندې خپله پیغام موږ ته پرېږدئ. د اولې پوښتنې په ځواب کې دې باید دا ووایم چې الله رب العزت په خپل کلام کې، همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ویناوو کې د مور و پلار حقوق موږ ته بیان کړي دي. این تر دې چې الله رب العزت په خپل کلام کې چې کله ایمان په خپل ذات باندې ذکر کوي، د هغه نه وروسته مور و پلار سره نیکي ذکر کوي. او الله دا وایي چې تاسو مور و پلار ته ډیره ښه خبره کوئ، ډیر په نرمه ژبه مور و پلار سره غږیږئ، او هغه خبرې تاسو مور و پلار ته مه کوئ چې په هغه باندې ستاسو مور و پلار ستاسو نه ناراضه کیږي یا په هغه باندې مور و پلار ناهیله کیږي ستاسو نه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیثو کې وایي چې جنت د مور و پلار د قدمینو لاندې دی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور و پلار رضا، د الله رضا د مور و پلار په رضا کې ده، همدارنګه د الله غضب د مور و پلار په غضب کې دی. نو تل لپاره د یو مسلمان بچی دا کوشش کوي چې هغه د خپل مور و پلار قدر و احترام وساتي او د هغوی مشروع خبرې ومني، ځکه هغه اولاد چې د مور و پلار قدر و احترام یې ساتلی او په ژوند کې مور و پلار د هغه نه راضي ول، انشاءالله زه په دې متیقنه یم چې داسې اولاد ته به الله رب العزت عزت د دنیا او د آخرت دواړو په برخه کوي. او هغه اولاد چې د هغه نه مور و پلار ناراضه وي، د مور و پلار قدر و احترام یې نه وي ساتلی او تل لپاره د هغو په مقابل کې بیادبي او ګستاخي کړي، نو کوم اولاد چې د دې دی هغه به هم د دې په مقابل کې دغسې ژوند تیروي لکه څنګه چې دې د خپل مور پلار په مقابل کې تیر
کړی او ډیره خطرناکه خبره دا ده هغه انسان چې د مور و پلار د هغه نه ناراضه وي د مور و پلار قدر و احترام نه ساتي چې کله وفات کیږي د وفات او د مرګ په وخت کې به د شهادت کلمه د هغه نه نصیب کیږي نو الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې تل لپاره د خپل مور و پلار قدر و احترام وساتو او د هغو مشروع خبرې او اوامرو ته غاړه کیدو چې الله عزت د دنیا او د آخرت زموږ په برخه کړي بل پیغام وورو السلام علیکم مولوی صاحب ما فیروزه از ولایت هلمند با شما تماس گرفتیم و یه سوال دارم اول وقتی که ما نماز میخوانیم در جای نماز ما جای سجده ما الله محمد و بسم الله نوشته است آیا گناه دارد یا خیر و دوم در زن در استادن جای نماز فاصله قدر باش و سلام. تشکر از پیغام شما. من نمیدانم که مطلوب شما از این سوالتان که در جای سجده ما نام الله و نام رسول صلی الله علیه و سلم است. آیا نام پروردگار و نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم در جای نماز نوشته است؟ یا چونین سنگی است که در او نوشته است بالای از او شما سر می نهین؟ اگر در جای نماز نام پروردگار و نام رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته باشد این بهتر نیست. به خاطر امکان دارد اگر فی الحال شما در اوج سجده مگذارید امکان دارد که او زیر پای شود. چون این جای نمازی که در او نام الله و نام پیغمبر نوشته شده باشد بهتر است که او محفوظ نگه داشته شود. چون این نه که از او برای نماز استفاده شود. امروز اگر در جایی که نام الله و نام پیغمبر نوشته است سجده می شود شاید فردا او زیر پای شود. پس بهتر ای است که از چنین جای نماز اصلا استفاده نشود. در رابطه به سوال دومتان باید یادآور شوم که شاید مطلوب شما فاصله در بین دو قدم سیاست زمانی که نماز میخواند به هر اندازه‌ای که محدودتر باشد پایای خواهرها و مادرای ما در نماز نزدیکتر باشد به همان اندازه بهتر است و اقرب به خشوع و به خضوع. پیغام دیگر را میشنویم. السلام علیکم ماجی مولوی صاحب زه محمد خالد د زابل ولایت څخه دا پیغام تاسو ته لیږم چې آیا د مسجد شریف فرش په حجرو د طالبانو کې هوارول صحیح دي او که نه ځکه چې د مسجد شریف لپاره یو بل چا کوم نوی فرش وقف کړی ده. مننه خالد جان از تاسو د پیغام نه. که د یو جماعت فرش همدارنګه یا د هغه وسایل زیات شي لکه تاسو جماعت ته بل نوی فرش راوړه نو د دې فرش زیات شه یا هغه ته چا بل چراغ راوړه چراغ یې زیات شه نو وګورو په اصل کې چې دغه فرش یا دغه چراغ چا جماعت ته وقف کړی که هغه واقف ژوندی وي دا شیان بیرته هغه واقف ته واپس کړئ. چا چې ورته وقف کړي دغه زیاده شیان بیرته هغه واقف ته تاسو واپس کړئ. او که هغه مړ شوی وي نو کولی شي چې دغه شیان بیرته د هغه ورثې ته تاسو رد کړئ هغه ته یې ورکړئ. اما که وارث هم ژوندی نه و خپله واقف هم ژوندی نه و په جماعت کې چې کومه شورا ده یا کوم کمیسون ده چې په دې کې څو کسه مشران دي کولی شي چې دا خرڅ کړي او د جماعت لپاره د هغه د پیسو نه استفاده وکړي. همدارنګه که دوی د دې خرڅولو ته ضرورت نه درلوده یعنی د دې پیسو ته ضرورت نه درلوده چې دا خرڅ کړي او د دې پیسې په جماعت کې ولګوي او د ګوري کوم بل جماعت چې هغه فرش ته ضرورت لري دا فرش د هغه جماعت ته واستوي یا د هغه فقرا او مساکینو ته ورکړي چې په دې کې طالبان هم داخل دي. اما هغه څوک چې خپله په جماعت کې مشران دي هغوی د خپله شخصي یعنی شخصا د هغوی د دې فرش نه استفاده نشي کولی نو د طالبانو اتاقونه په دې کې داخل دي تاسو هغه ته ورکولی شئ. رد المختار 3 جلد 409 صفحه همدارنګه فتاوی هندیه 2 جلد 458 صفحه په دې کې ډیر لوی بحث کړی دی. ډیر لوی بحث کړی. فتاوی هندیه لیکي وذکر ابو لیث فی نوازله حسیر المسجد اذا صار خلیقا واستغنى اهل المسجد عنه وقد طرحه انسان ان كان الطارح حيا فهو له وان كان ميتا ولم يدع له وارثا ارجو ان لا باس بان يدفع اهل المسجد الى فقير او ينتفع به في شراء حسير اخر للمسجد والمختار انه لا يجوز لهم ان يفعلوا ذلك بغير امر القاضي کذا فی محیط السرخسی. قاضی به وای دا خبره ورته کوي. همدارنګه
عبارات د رد المختار دی چې دریم جلد 400 صفحه کې ذکر کړي دي. قال الزیلعي وهل هذا حصير المسجد وحشيشه اذا استغنى عنهما يرجع الى مالكه عند محمد وعند ابو يوسف ينقل الى مسجد آخر وعلى هذا الخلاف الرباط والبئر اذا لم ينتفع بهما. وصرح في الخانية بأن الفتوى على قول محمد. قال في البحر وبه علم أن الفتوى على قول محمد في آلات المسجد وعلى قول أبو يوسف في تعبيد المسجد والمراد بآلات المسجد نحو القنديل والحسير. دا عبارات ما تاسو ته ولوستل، ترجمه یې همغه شی ده چې ما تاسو ته وکړه. کیدای شي څه زیادت او نقصان په دې کې وي، نو که واقف ژوندی واقف ته یې ورکړئ، که هغه نه وي د هغه ورثې ته یې ورکړئ، که ورثه یې نه وي کولی شي چې د جومات مشران دا خرڅ کړي او د هغه پیسو نه د جومات په نورو ضروریاتو کې استفاده وکړي، او که پیسو ته ضرورت نه درلوده کولی شي چې بل جومات ته یې ورکړي یا فقراو مساکینو ته ورکړي چې په دې کې طالبان هم داخل دي چې هغوی په خپلو کوټو او حجرو کې د دې نه استفاده وکړي. رابه شو بل پیغام وور. بله السلام علیکم مولوی صاحب، زلمی دی لوړ میراث مې تاسو ته پیغام لیکلی دی. دا پوښتنه مې ده چې اسماعیل ونډیوال دی توبه یې غوښتلې ده، بیا وویل ورته ایمان دا کار بیا وشولو، نو بیا بیخي د مسلمان یم که د ایمان دا کار وشو، نو اوس دا څنګه دا دی چې څه وکړي مولوی صاحب؟ دغه پوښتنه مولوی صاحب. تشکر. ستاسو نه هم مننه. ډېره خطرناکه خبره ده. انسان چې کله توبه وباسي باید د توبې شرایط مراعت کړي. د توبې نصوح 3 شرایط دي. یو دا چې هغه ګناه به په هماغه وخت باندې پرېږدي. دویم دا چې په خپلې ګناه باندې به ډېره پښیمانتیا کوي، اظهار د ندامت به کوي. دریم دا چې هغه به دا تصمیم او عزم لري چې بیا لپاره به زه دا ګناه نه کوم. که د دې 3 شرایطو کې یو شرط هم نه موجود، بیا د هغه توبه نه ده. نو هغه ستاسو ورور یا ستاسو ملګری چې کله ګناه کړې ده، توبه یې ویستلې او دا یې ویلي که بیا ما دا ګناه وکړه زه به مسلمان نه یم، په دې باندې انسان نه مرتد کیږي خو ګناهګاریږي. په دې باندې ګناهګاریږي، نو باید کوشش دی وکړي چې بیا تل لپاره د ګناه نه ځان وساتي، ځکه چې دې داسې یو شرط ایښی چې ډېر خطرناکه دی. ګناهګاریږي انسان په داسې خبرو باندې، خو کفر و ارتداد ته نه رسیږي. یو عقیدتاً کې یو سړی د اسلام نه منکریږي، د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت د احکامو نه منکریږي، هغه بیله خبره ده. بل پیغام وورو. السلام علیکم مولوی صاحب، یو دوه پوښتنه لرم چې یو سړی شراب څښي او هغې سره د کورنۍ غړي ورته وایي چې دا سلام مه څښه، دې کې دا کورنۍ غړي نیول کېږي که نه؟ او بله پوښتنه مولوي صاحب نه دا لرم چې یو سړی واده کوي، هغې سره د کورنۍ غړي رضایت نه لري، د دې په باره کې لږ معلومات غواړم. وسلام. وعلیکم السلام. الله رب العزت د داسې خلکو ته هدایت وکړي. د شرابو په هکله او د شرابخور په هکله د ژوند لار په خپرونو کې ما ځانګړې خپرونه ثبت کړې ده. دا ډیر مهلکه ګناه ده، ډیره خطرناکه ګناه ده چې په دې باندې انسان د الله رب العزت د غضب او د لعنت مستحق ګرځي. حتی د دې چهره په قبر کې بدلیږي، د دې نه خنزیر جوړیږي. او دا علا څه کوي د دې نه خطرناکه دا ده چې شرابخور چې کله مدمن الخمر وي، تل لپاره شراب څکي، دا جنت ته نه داخلیږي، او چې کله وفات کیږي د دنیا نه بې ایمانه ځي. نو دا چې په کومې کورنۍ کې ژوند کوي، تاسو دې ته نصیحت وکړئ، تاسو دې ته توصیه وکړئ، د الله د عذاب نه خبر کړئ، د الله د رحمتونو نه خبر کړئ. که بیا هم دا کارونه نه پرېږدي، تاسو دې ورسره قطع رابطه وکړئ تر خپل وسه پورې چې کولی شئ. دې باندې تاسو کوشش وکړئ، که نه یې په زړه کې د هغه سره نفرت او کرکه وساتئ، د خپل ناسته او پاسته حتی خوراک د داسې فاسد انسان سره بیا تاسو پرېږدئ. او که هغه شراب څکي، تاسو خپل مسئولیت نه ادا کوئ، نصیحت ورته نه کوئ، هغه سره کرکه او نفرت نه ساتئ، نو بیا تاسو ورسره شریک یاستئ. او یو ځای کې چې واده کوئ، د کورنۍ خوښه د تش د خپل خوښه به هم نه غواړئ، د مور خوښه به هم غواړئ، د پلار خوښه به هم غواړئ. کیدای شي چې ستاسو ژوند هغې کورنۍ سره چې تاسو غواړئ ښیښي وکئ، په خوشحالي او په نیکه فضا کې تیر شي. که د ستا مور و پلار هغه نه خوښوي، کیدای شي چې په هغه کې څه مشکل وي، اما بغیر د مشکله زه په دې هیله یم چې مور و پلار به چاته مزاحمت ونه کړي. بل پیغام به واورو. زه محمد امان د هلمند د ولایت څخه خبره هغه زموږ دکان مولوي صاحب محترمه د 4 نفرو شریک دي، دغه 4 نفرو شریک دي او د یوه وروسته یې موږ 15 لکه سالاري ورکړي دي کرجرتل. یعنې معنا مطلب د دغه دکان چې موږ ګټه اخلو، آیا دا موږ سره روا د اسلام په شریک کې جواز لري که نه لري؟ زه محمد امان د هلمند د ولایت خبره کوم. سلام علیکم. مننه امان جان چې د هلمند نه خبرې کوي. په هغه دکان کې چې تاسو 4 کسان شریک یاستئ، ټوله د دکان سرمایم ده مثلا 20 لکه روپۍ باندې،
خو یو د ستاسې د شریکانو نه وایي چې زما حصه راکړئ، نو 15 لکه روپۍ چې تاسو هغه ته ورکړي، که ګټه وي ګټه به م ورکوئ او که تاوان وي تاوان به م ورکوئ، تاوان کې به تاسو سره شریک کیږي. نو چې کله هغه د خپله حصه واخیست، له وروسته د دې نه هغه تاسو سره کوم شراکت نه لري، نو چې شراکت نه لري کار د ستاسو 3 واړو دی، هغه تاسو سره هیڅ شریک نه دی. اما که داسو مسله وي چې یو کس دی تاسو سره شریک دی، 15 لکه روپۍ درکړي، خو د هغه ورور تاسو نه پیسې اخیستې دي، کیدای شي چې هغه پیسې د حسنه په نیت اخیستې یا په بل نیت، په دې نیت به یې نه وي اخیستې چې زما حصه راکړئ نور تاسو سره شریک نه یم. که په بل نیت اخیستې وي تاسو سره شریک دی، اما که په دې نیت یې اخیستې وي چې نور تاسو سره شراکت نه کوم، نوره ګټه او کاروبار ستاسو دی، هغه کار نه لري. نو قدرمنو اورېدونکو، که تاسو هم غواړئ چې د رښتینې مؤمن خپرونې ته خپل پیغامونه ثبت کړئ، نو لومړی په خپل ټلیفونونو کې 455 او اوکې د هغه نه وروسته 26 یو 40 شمېره ډایل کړئ او د خپل غږیز پیغام موږ ته پرېږدئ. نو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري، په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا پر سر زمین د مدینې لیلو نهار اوري، درب انوار اوري، سپینې وږمې د نسیمونو پر ګلزار اوري، درب انوار اوري. پر سر زمین د مدینې لیلو نهار اوري، درب انوار اوري، سپینې وږمې د نسیمونو پر ګلزار اوري، درب انوار اوري. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. رابه شو بیا هم د پیغامونو لړۍ ته پیغام به واورو. د محترم مولوي صاحب څخه دا هیله لرم چې محترم مولوي صاحب هغه سترګې چې سړی ږدي یا معنا غمی ورته لګي، دا معنا څنګه مسله ده؟ مننه وروره ستاسو د پیغام نه. یو خو د ضرورت د وجې نه دی او یو بغیر د ضرورت نه. که څوک د زینت دپاره د خپل اعضا عملیات کوي، په دې کې شک نشته چې دا حرام دي. لکه یو سړی د زینت دپاره د خپل غاښونو په منځ کې فاصله پیدا کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت ویلی دی. همدارنګه که یو کس د زینت د وجې نه خال لګوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې لعنت ویلی دی. همدارنګه که یو سړی د زینت لپاره د نور چا ویښته لګوي ځان ته، رسول الله په دې باندې لعنت ویلی دی. اما دا مسئله چې د یو سړي سترګه د اصلا نشته دی، که هلته مصنوعي سترګه کیدي، په دې کې څه مشکل نشته دی. اما اوس یو عمده شی چې خلکو کې راوتلی دی او خلکو منځ کې رواج دی چې لینز دی، چې هغه سترګو ته رنګونه ورکوي په قسمه قسم باندې، دا حرام دی او په داسې انسانانو باندې د الله رب العزت لعنت دی. باید دې نه په جدي توګه باندې ځان وساتي. بل پیغام به واورو. سلامونه ملا صاحب تاته او تخنیکي همکارانو ته. زه فیصله د پکتیا ولایت نه څنګه ویلی. ملا صاحب یو سوال درنه لرم، که چیرې د جمع اخر اکاد کیږي یا نیمګړی کیږي، نتیجې خدای پاک جل جلاله پوره ثواب ورکوي، که انشاءالله ثواب د دې نباتاتو د آفتونو د بچېدو کومه دعا درته یاد وي، موږ ته ډېر خبرې مننه فیض الله جان. څوک چې د جمع په آخري رکات کې امام سره شریک شي، زموږ فقهاو دا لیکلي چې د جمع ثواب دې ته ورکول کیږي، خو جمع نه ده موندلی. د جمع ثواب به الله رب العزت دې ته ورکوي، خو پوره طریقې باندې دا جمع کې نه دی شریک شوی. او د آفتونو دعاګانې ډېرې زیاتې دي. مخصوصه دعا ماته دا یاد نه ده چې په دې باندې موږ او تاسو د میوې د آفت نه الله بچ کړي. دا د الله امتحانات دي په موږ باندې. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. دا د الله امتحانات دي چې کله په موږ باندې ویره راولي، کله زموږ په کورنۍ کې او زموږ په ټولنه کې مړی کیږي، او کله الله رب العزت زموږ په مالونو کې کموالی راولي، کله الله رب العزت زموږ په میوو باندې آفتونه راولي. دا د الله امتحانات دي. صبر وکړئ، دعاګانې کوئ. هیله ده چې الله رب العزت د دې نه نیکه بدله موږ او تاسو ته راکړي. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. مولوي صاحب نیکې هیلې او سلامونه مې ومنه. حاجي ممتاز یم د هلمند څخه مې زنګ درته وهلی دی. یوه نه پوښتنه لرم، که د یو فامیل پلار وفات شي نو میراث یې اولادو ته پاته کېږي، او که ده د وفات کېدو څخه وروسته د هغه یوه لور وفات وکړي، د دغې مېرمنې زامن کولی شي د خپل مور حق د خپلو رواګانو څخه واخلي؟ مننه. ستاسو نه هم مننه حاجي صاحب. زموږ په ټولنه کې البته په کوم محیط کې چې زه یم، په دې محیط کې لورګانې اصلا د پلار اولاد نه شمیرل کیږي،
بلکې د پلار نه چې هر څه پاتې یي که هغه اموال منقوله یا غیر منقوله هغه د زمنو دي. لورګانې پکې حق نه لري او حال دا چې دا د دیو په حق کې سخت ظلم دی. که ورونه اخلي که نور څوک اخلي دا د خویندو په حق کې ظلم دی. لکه څنګه چې ورونه نارینه د پلار اولاد دي همدارنګه دا زموږ خویندې هم د پلار اولاد دي. لکه څنګه چې تاسو د خپل پلار په ترکه کې چې کم د هغه نه پاتې متروکه مال حق لرئ ستاسو خویندې هم حق لري. نو چې پلار وفات شه د هغه نه ځمکې جائدات یا نوره سرمایه پاتې شوه په هغه کې لکه څنګه چې تاسو حق لرئ ستاسو خویندې هم حق لري. که ستاسو خویندې وفات شوي دي د هغوی اولاد هم کولی شي چې د خپله د میندو حقوق ستاسو نه وغواړي. په دې کې شک نشته هغوی شریکې دي. بل پیغام وورو. السلام علیکم. زه محمد یاسین فهیم ته زه د عمر د دوی سره له تعلیم زه د محمد یاسین فهیم سره خبرې کوم. دې پوښتنې اوله پوښتنه مې دا ده چې که هسې ته مخ روانې او که نه. دویم پوښتنه مې دا چې د بل څه مابین شکایت کولی. او درېیم پوښتنه مې دا ده چې د نجلۍ د طلاق نکاح ترې کېږي او که نه ترې کېږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تا خو 3 پوښتنې وکړې خو والا که زه پې یو پوه شوی نو دا پیغام مې ځکه درته نشر کړه چې ته خپله یې واورې چې خپله پې پوهېږې که نه پوهېږې. خالد جانه دغه پیغام هم چې کله ما اورېده هیډفونونه مې واخیستل غوږ کې مې کېښودل ډېر زیات متوجه شوم ورته خو په یوې هم پوه نه شوم. نو ځکه مې درته نشر که زه خو پې پوه نه شوم نه پوهېږم چې نور اورېدونکي به پې پوه شوي که نه یې پوه شوي. په دې پوه شوم چې 3 پوښتنې لرم. نور حقیقت راته معلوم نشه چې دا 3 پوښتنې څه شی دي. په دې هیله چې کله بیا پیغام پرېږدې ډېر په نرمه لهجه باندې په آرامه باندې څوک وهي ډبیم نه په نرمه طریقه باندې پیغام پرېږدئ چې ستاسو خبرې زه واورم او د هغه ځواب درته وړاندې کړم. بل پیغام به واورو. السلام علیکم. کندهار خبرې کوم. یو پوښتنه مې د مولوي صاحب څخه کوله. دا څوک چې خپلې ښځې ته وایي چې ما لخوا ته څه طلاق یې یا ورته وایي ځه زما له کوره وځه دا طلاق یې څنګه کېږي؟ یعنې طلاق کېږي که نه کېږي؟ بس وسلام. څنګه کېږي نو طلاق کېږي نو په دې مسایلو باندې مخکې هم غږېدلی چې طلاق 3 قسمه دی. یو طلاق رجعي دی، یو طلاق باین دی او یو طلاق مغلظ دی. که یو سړی یو وارې د خپلې ښځې ته ووایي په صریح الفاظو باندې چې ته طلاق یې دا طلاق رجعي دی. صرف په رجوع سره په عدت کې مسله ختمیږي. اما که وروسته په عدت کې دې هغه ته رجوع ونه کړه بیا دلته نکاح ته ضرورت شته. او طلاق باین هغه دی چې په کنایي الفاظو سره هغه واقع کېږي. لکه چې ورته وایي چې زما د کوره ووځه په غوسه کې نورې خبرې ورته کوي. نو دا په عدت کې او د عدت نه وروسته کولی شي چې تجدید د نکاح وکړي. او که یو سړی خپلې ښځې ته وایي چې ته طلاق یا په 3 طلاقو طلاق دا طلاق مغلظ دی. بیا دې خاوند ته دا نه حلالېږي تر څو چې وروسته د عدت نه بل چا سره نکاح ونه کړي هغه یې بیا طلاق نه کړي عدت یې تېر نه شي دې ته بیا کیدای شي نوره لار نه لري. دا طلاق مسائل ډېر باریک مسائل دي. دا قصد نه غواړي او دا تصمیم نه غواړي. حتی که یو سړی قصد دا کوي چې په خپل ژبه باندې سبحان الله ووایي او د هغه د خولې نه ووځي ښځې ته چې طلاق واقع دی نو باید چې ډېر زیات احتیاط وکړئ چې په دې مسایلو کې آخرنی پیغام وورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه حکمت الله د کندهار ولایت نه مې ستاسو ته پیغام پېژنم. د مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده که په روژه کې یو انسان غسل کوي یا په خولو اوبه رغړول یا په پزه اوبه رغړول چې دا انسان په خولو اوبه رغړي دا غرغړه کوي دا په روژه کې تاوان اوبه د سړي څه کوي دا څنګه د انسان به څنګه کوي؟ وسلام. ډېره مننه. ستاسو نه هم مننه. په غسل کې د پوزې وینځل همدارنګه د خولې وینځل فرض دي. خو ګورئ دا کمه غړغړه چې تاسو پکې کوئ دا مستحب دي. تاسو مه کوئ چې خولې ته اوبه واچوئ غړغړه کوئ روژه پې فاسده کوي. همدارنګه یا پوزې ته اوبه واچوئ کش کوئ چې په دې باندې روژه خرابه کوي. هغه طریقه باندې چې تاسو خوله او پوزه په اوداسه کې وینځئ په هغه طریقه باندې وینځئ ستاسو غسل کیږي. ناپوهي په خلکو کې ډېره ده. ځینې ورونه خالد جانه ما ته به ویلې چې کله هغو غسل کوه نو خوله او پوزه به په ماښام کې وینځله. ما ورته ویلې ولې؟ وایي ځکه موږ خوله او پوزه نه وینځله چې زموږ روژه ماته نه شي. نه، کومه طریقه باندې چې تاسو خوله او پوزه په اوداسه کې وینځئ په هغه طریقه باندې په غسل کې وینځئ. دا دې ته کفایت کوي. دې ته ضرورت نشته په روژه کې چې تاسو غړغړې وکئ. نو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. ناس دی شیطانان پوکلین
ځان جوړ کړه رښتینی مومن وروره خبردار شه د دین ځان جوړ کړه رښتینی مومن ځان جوړ کړه رښتینی